دنیا دا د مزو اغستو ځای نه دی. دا کیدی نشي چې ته به ټول عمر روغ یې، دا کیدی نشي چې ته به ټول عمر یو بس مالدار یې او په تا به غم نه راځي او ته به په مخه خوشحاله یې او ته به په مخه چې دی په خادیانو کې. نه، په تا بیماري هم راتلی شي، په تا غریبي هم راتلی شي، په تا غم به هم راځي، په تا به دړ هم راځي، په تا به تکلیف هم راځي، په تا قسمه قسم حالات به راځي. او دا یاده که دا خبره چې دنیا کې ژوند تیرې د یو څو خبرې به لازم په تا راځي، غریبي او مالداري. دغه شان دویمه خبره روغ بدن او بیماری، کله به روغ کله به بیمار، دا لازم په تا باندې به راځي. خوشحالي او غم دا به لازم په تا باندې راځي، کله به خوشحالي کله به غم. نو بله خبره چې په تا باندې به لازم راځي هغه د چا سره ملاقات یو کېده میلاوېده او بیلتون، دا به لازم راځي. مور پلار نه بیلتون، د بچو نه بیلتون، د ښځې نه، یا هغوی کې څوک مړ شو یا په سفر باندې شو، الغرض بیلتون به لازم راځي. او پرون موږ هغه حدیث ووایي چې جبریل علیه السلام پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته څه ووایي چې چا سره محبت کې وکړه خو فانک مفارقه، دا یاده که چې لازم به ته له ده نه جدا کېږي. د هر چا سره چې محبت کې دنیا کې وکړه خو ته همیشه د هغه سره پاتې کېدونکی نه یې، ته به یوه ورځ لازم جدا کېږي. دا بیلتون به لازم راځي. نو د یو څو خبرې د ژوند سره تړلی شوي دي او چې څوک ژوند بغیر د دې نه غواړي د قمقل دی، دماغ یې خراب شوي دي. چې څوک وایي زه داسې ژوند غواړم چې د الف نه د یا پورې ټولې خوشحالیانې، داسې ژوند خو د پیغمبرانو نه و. که ته داسې ژوند غواړې چې د الف نه د یا پورې ټول هغه په مالدارۍ کې تېر شي او روغ صحت دا کېدی نه شي چېرته. او یا داسې چې د کومو خلکو سره چې ته محبت کې هغه تا نه جدا نه شي چېرته، دا هم ته په کمزوري او په داسې سوچ کې پروت دی چې هغه نه کېدونکي خبره ده.